هغه کم څوک دی چې الله رب العزت په مخ کې هغه غټه مرتبه لري او الله ته ډیر خوښ دی او الله ته ډیر بهترینه معلومیږي، او هغه کم څوک دی چې هغه الله ته ناخوښ دی او الله ورسره نفرت کوي. دې باره کې به نن تاسو ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو مبارک حدیث بیان کم، او دا حدیث تر هغه خلکو پورې ورورسوئ چې هغه د بې حیا خلکو ته ګفټونه کوي، د ډمانو ته ګفټونه کوي، د دې خلکو سپورټ کوي. او دا حدیث چې کوم دا ویډیو چې کوم تاسو مخ ته شیر کړئ د دې بې حیا خلکو پورې ورسوئ چې څومره ثواب الله تعالی و ما ته راکوي، عمره ثواب الله تعالی و تاسو ته هم درکوي. نو د ثواب په خاطر باندې دا ویډیو مخ ته در سره شیر کړئ. د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک حدیث دی چې په دنیا کې څلور قسمه خلک دي، څلور داسې خلک دي د هغو مثال نبی علیه السلام ورکړی دی. یو هغه کس چې هغه الله تعالی مال هم ورکړی وي، علم یې هم ورکړی وي، دی د دې علم په ذریعه سره د الله څخه ویریږي، تقوا کوي، او د خپل مال په ذریعه سره صدقه کوي، د خپلو رشتهدارانو سره عزیزانو قریبانو سره حسن سلوک کوي، ښه سلوک ورسره کوي. وایي دغه سړی تر ټولو زیات الله ته محبوبه دی او د الله په مخ کې تر ټولو غټه مرتبه لري دا کس. دویم قسم هغه کس دی چې هغه ته الله تعالی علم ورکړی وي خو مال یې نه وي ورکړی، د خپل علم په ذریعه سره د الله څخه ویریږي او دی دغه یو ارمان لري په زړه کې، یو دغه اراده لري چې الله کاش کې ماته دې هم دغسې مال راکړی وای چې دا فلان کې ته دې ورکړی دی، هغه ستا په لاره کې دا صدقه کوي او پر غریبانو پر یتیمانو ته دغه مال ورکوي. وایي دغه کس ته به هم الله رب العزت هغه مرتبه ورکوي، هغه ثواب ورکوي لکه څنګه چې د اول قسم ولته الله تعالی ثواب ورکوي. د دې علم ثواب الله ورکوي او د نیک ارادې ثواب الله و دا کس ته هم ورکوي. دریم کس هغه دی چې هغه ته الله تعالی مال ورکړی وي خو لیکن علم یې نه وي ورکړی، نه د دې مال په باره کې دی د الله تعالی څخه ویره نه لري او دا مال داسې خرڅوي پر فضول پر ناجایزه کارو باندې لکه د نن سبا ټیک ټاکران هغه ګفټونه و د بې حیا و د ډمانو خلکو ته ګفټونه ورکوي او بې پروایه خرڅوي، دغسې د غزلو په محفل کې پیسې پر دا ډمانو باندې شیندي. وایي دغسې مثال دی د دریم کس ته چې الله تعالی او وده ته مال ورکړی وي لیکن علم یې نه ورکړی، دی دغه مال د الله پر لاره کې نه خرڅوي. وایي دغه کس د الله و مخ ته تر ټولو بدترینه انسان دی، تر ټولو کم انسان دی او الله دا کس څخه نفرت کوي. او څلورم هغه کس دی چې هغه ته الله تعالی نه مال ورکړی وي نه علم ورکړی وي او دی دا فکر کوي چې کاش کې الله تعالی ما ته مال راکړی وای ما به هم داسې مال خرڅولی لکه پلانکی دغه دریم قسم چې دا ګناهګار دی د دغه قسم مال ما خرڅ کړی وای. وای الله رب العزت به په ګناه کې دغه کس د دې دریم کس سره برابر دی، د دریم قسم کس سره د څلورم قسم برابر دی، یعنی د ګناه اراده لرل دې باندې هم الله تعالی ورته ته سزا ورکوي. پر دې د دغه په ګناه کې د دریم کس سره برابر دی. د دغه فکر کوي چې کاش کې ما سره هم دومره پیسې وای چې ما دغه قسم سړي رقم ما ګار کړي وای، ما خرڅ کړي وای، لکه څنګه چې دا سړی پر د محفلو کې پر د ډمار باندې شیندي، کاش کې ما هم داسې شیندلی وای. وای دا کس هم د ګناهګار قسم دی چې کوم الله پیسې ورکړي دی پر د ډمار باندې شیندي.